السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما ګران دوستانو، نن غواړم تاسو ته یو مهم موضوع باندې وغږیږم چې دا موضوع زموږ په وطن تقریبا 90% خلک په دې موضوع باندې په دې مرض باندې اخته دي. دا موضوع کومه عمومي لحاظ وسیړو نو چا په کور کې جنگ کړی وي یا څوک په پانتون کې ناکام شوی وي یا څوک په ښوونځي کې ناکام وي یا د ژوند نور مشکلات خلک ولري، نو دا په دې مرض باندې چې دا د ډیپریشن ویل کېږي په دې باندې اخته وي. راځم ډیپریشن څه شی ویل کېږي، طب لحاظ څه شی ویل کېږي، بیا تداوی ته راځم. تداوی د ډیپریشن څه ده او د حل لاره د قرآن له لحاظه د اسلام له لحاظه د ډیپریشن څه. اول راځم ډیپریشن چې دا هر کله چې یو انسان خفه شو، اشتها له لاسه ورکړله، انرژي لاسه ورکړه، خوب چینجز راغله په خوب کې، خوب صحیح نه و، اشتها صحیح نه و، دغه علایم د چې شي دي دا د ډیپریشن دي. او بعضې چې زیات لاړ شي ډیپریشن ته خودکشي هغه کوي، دې ته ډیپریشن. د طب له لحاظه ډیپریشن چې ویل کېږي زموږ په مغزو کې بعضې مواد دي، کیمیاوي مواد دي، کله چې هغه کم شي، مثال په توګه نارپینفرین یا سیروټونین، کله چې دا کم شي نو د هغې د وجې زموږ ډیپریشن منځته راځي. راځم د ډیپریشن د حل لاره. یو ته فارماکوتراپي ویل کېږي چې د دوا په واسطه موږ کولی شو چې یو ډیپریشن مریض یا د ډیپریشن نفر موږ تداوي کړو یا دوا ورکړو او هغه آرام شي. بل لاره چې دا هغې ته ویل کېږي سایکوتراپي. دا سایکوتراپي ویل کېږي. اول راځم د فارماکوتراپي په اړه زه غږیږم. فارماکوتراپي د دوا په واسطه موږ کولی شو یو نفر تداوي کړو. موږ کولی شو دې ته انټي ډیپریسان دوا ورکو. ورته انټي ډیپریسان دوا موږ ورکو ورته، مثلا د هغې نه SSNRI SSRI دا دواګانې موږ ورکو. خو دا مریض چې دا یو وخت لپاره دا دوا چې کله وخوري نو بیا په دې ډوز باندې دا مریض په دې دا دوا به تاثیر نشي کولی. دا یو جانبي عوارض د دواګانو دي چې دوا په واسطه موږ د لنډ مهال وخت لپاره کولی شو، خو د لانګ ټرم لپاره موږ نشو کولی دا دوا ورکو. دا ځان ته جانبي عوارض لري. بله لاره سایکوتراپي ورته ویل کېږي. سایکوتراپي هغه لار ده چې هغې په واسطه موږ کولی شو یو مریض یو نغه موږ ځان سره کېنوو او هغې سره خبرې کوو، یا مثلا روانشناس سره کېني، یا هغه نفر چې څوک پوهېږي یو نفر کولی شي هغې سره خبرې وکړي، د خبرو په واسطه د هغې موضوع واخلي، مشکل واخلي، مشکل باندې وغږېږي او بیا هغه تداوي کړي. مهم خبرې کول د الله سره دي. الله جل جلاله په خپل قرآن شریف کې فرمایي، سورة رعد کې 14 سورت کې 28 نمبر آیات کې، الا بذکر الله تطمئن القلوب، یعنی په هیڅ سره د زړونه نه آرامېږي مګر د الله په ذکر سره. تنه الله کتاب دی چې هغې سره موږ کولی شو خپل زړونه آرام کړو. او هر مشکل لپاره په دې دنیا کې د مسلمان لپاره هغه قرآن دی او الله ته رجوع کول. یو سروې په لندن په ډیلی میل مقاله کې وړاندې شوې وه چې د جرمني په یو پوهنتون کې چې مینهیم یونیورسټي نومیږي، دې کې یو سروې ترسره شوې وه چې تقریبا 58562 کسانو باندې دا سروې شوی و. روانشناسان راجمع شوي سایکیټراک او په دغه کسانو باندې دا سروې کړې وه. دوی غوښتل چې دا سروې کې وګوري چې د دنیا کې کوم کسان ډېر قناعت لرونکي کسان دي، په کوم کسان ډېر قناعت لرونکي دي، هغوی غوښتل دا وګوري چې هغه کسان له وجې د حل لاره پیدا کړي. دوی چې یوازینی د حل لاره پیدا کړي هغه دا ده چې هغه کسان چې ډېر قناعت په ژوند کې لري هغه کسان دي چې په دین باندې باور لري، چې هغه امید دي. او هغې کې به دوی هغه کسان ډېر قناعت چې لري هغه دوی پیدا کړي چې هغه مسلمانان دي، چې هغه د وجې د دې نه چې یو وحدانیت باندې او الله باندې باور لري، دوی یو وحدانیت. نو په دې وجه باندې که یو انسان که یو مسلمان مشکل پیدا کړي نو هغې رجوع یو لاره هغه الله دی، قرآن دی. هر څه مشکل چې پیدا شو هغې ته سجده کېده، هغه به دې مشکل ورکړي. السلام علیکم.